بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ درس کې موږ تاسو په دې پوه شو چې ورډ پروګرام څه شی ده، د څه په خاطر استعمالیږي، د کومو لارو نه خلاصیږي او څنګه یې پیژندلی شو. دا هغه موضوعګانې وې چې تیره ورځ موږ ورباندې وغږېدلو. نن راځو موږ تاسو عملا په ورډ پروګرام کې درس شروع کوو او مخته ځو. زه باران کې لیکو وین ورډ. څه لیکو؟ وین ورډ. سوري لیکو چې وین ورډ انټر کوو تر څو پورې ورډ پروګرام خلاص شي. کله چې موږ تاسو ورډ پروګرام خلاصو، ګور اول سر کې دغه پیغام راغی. دا د چی شي پیغام راغی؟ دا خبر دا درته تشریح کوم ولې مې خلاص کړ. دا په هر ځای کې ناراضي، په هر ځای کې ناراضي. موږ تاسو ویلي دي چې مایکروسافت سوري وبخي سافټویرونه چې دي ټول د کمپنیانو لخوا جوړیږي. سافټویرونه ده د کمپنیانو لخوا جوړي. نو موږ باید د هغه دپاره څه وکړو؟ پیسې ورکړو. مفته نه دي که نه؟ چې اوس ما درته بیل ګیټس چې د سرمایه ترین کسانو لیست کې راغلی، د دا پیسې د سافټویر د څه شي نه لاسته راوړي؟ فروشاتو نه. سافټویرونه یې خرڅ کړي، دا پیسې لاسته راوړي دي. اوس خبره دلته دا ده، دا آفس په څو روپۍ ورکوي؟ $50 دی کنه ښار کې. نیم ډالر نم کم کېږي کنه. زی واخلم کنه، زی بیا تا ته په فلش کې کاپي کمې روپۍ هم نه مصرف وځي. دا خو هغه ته نه رسېږي. دا چې دي کرک شوي دي د غلا سافټویر دي، ټرسټډ سافټویر نه دي. موږ تاسې چې کوم استعمالوو نو ریل سافټویر چې دي هغه باید موږ تاسې څه کړو؟ اکټیو کو او رجسټر یې کو چې کومه ستونزه هم راولاړېږي هغوی سره ثبت وي، خلاصې کړي ټولې خبرې. اوس دا ماته چې دغه میسج راکړی دا وایي یو هاو 3 days left to activate. وایي د ستا د اکټیویشن دپاره څو ورځې نور وخت پاتې ده؟ 3 ورځې بعد وایي دا باید حتما څه وکړي؟ اکټیو کې. نو زه ورته یم دا میسج مې ځکه کلوز کړه چې خیر بند مې کړه. که افس اکټیویټ وي بیا دا میسج نه راځي. نو دا اکټیویټ افس نه و، نو ځکه دا پیغام راغی. اوس زه راخلم دا بندوم، دا څه کومه؟ بندوم. بیا راځم رن کې لیکم وین ورډ انټر کوم. نو په دې قصه خو مو سر خلاص شو چې دا اوس دلته دغه صفحه وجود لري. اول ځل لپاره چې تاسو ورډ خلاصوئ داسې صفحه راځي. په دې ځای کې دغه شیان چې وجود لري دې ته وایي ټمپلیټس. څه ورته وایي؟ ټمپلیټس یعنې نمونې. تا ته ښیي چې ته په ورډ کې کم کم رقم شیان جوړوی شي. وایي ته په ورډ کې دغسې سی وي جوړوی شي، پوه شوې؟ داسې پاراګراف جوړوی شي، داسې یو جنتري پکې جوړولی شي، راپور پکې جوړولی شي. وینې دا ریزیومي ده که نه، داسې سی وي جوړولی شي، داسې یو بروشر جوړولی شي، داسې یو بروشر پکې ډیزاین کولی شي. دې ټمپلیټونه دي، په زرګونو ټمپلیټونه وي چې انټرنیټ سره تاسې کنیکټ اوسېږئ. دلته څه راځي؟ یو که انټرنیټ سره کنیکټ هم نه وي، بعض سمپل چې خپله په دوی کې دي هغه راځي. او کولی شي دلته تاسې سرچ کړئ آنلاین چې کوم ټمپلیټ. نو دا تا ته هغه نمونې ښیي. ګوره پارټي انوایټیشن کارډ یې جوړ کړی، سرټیفیکیټ ده، دا ریزلټ شیټ ته داسې موضوعګانې، دا ټمپلیټ یې ښیي. وایي ته اوس دا ورډ چې د خلاص کړه، ته کوم رقم ته شی جوړول غواړې؟ وایه چې شی جوړې، داسې جنتري جوړې. نو زه خو یو عریضه لیکم، نو دې کې کوم یو انتخاب کړم؟ عریضه بلانک آخري که نه. اوس که موږ داسې یو شی جوړو چې هغه په دې کې نه نوی شی جوړو، نه غواړو چې له نمونو نه استفاده وکړو، نو بلانک ډاکومنټ استفاده کلیک کوو، نو د ورډ یو خالي صفحه څه کېږي؟ پیدا کېږي. او که چیرې موږ وایو چې نه موږ یو تیار جوړ شوی شی راخلو، هغې کې تغیر یو جنتري جوړوم، نو څه به جنتري هغه راخلم بندوم، بیا به له سره نوی جوړوم. نو دلته تیار جوړ شوی کلیک کوم، نو راخلم ورته یم چې څه شی کریټ. دا ګوره انټرنیټ اوس را ډاونلوډېږي ښه، ځکه کمپیوټر له انټرنیټ سره وصل ده. ښه د کومې میاشتې جنتري جوړی؟ ډسمبر که 2020 کالو کې. بس اوس ګورو ډایرکټ هغه جنتري څه وسوه جوړه شوله. دسمبر 2000. ټایټل راځم ورته لیکم چې د جنتري کې خپل نوم لیکو که نه، ورته وایم چې البدر پروډکټیو کمپلیکس. دا مو ولیکه، صحیح شو. او لاندې خپل هغه توضیح او شیان ورکوو. نو دا خط دا بیا درته تشریح کومه که نه، په دې پوهېږم، خو خیر تشریح به یې کوو سره. بیا دا عکس ته چینج کوم، د خپلې کمپنۍ د لوګو عکس پکې څه کومه ورکوم، صحیح شو که نه. راځو کمپیوټر نه مثالنه د سپیسي کمپیوټر ما لوګو اچولې وله کمپیوټر ډیټا
هغه مو چینج کړ خپل کمپنۍ لوګو مو ورکړل او دا جنتري بس پرنټ یې خلکو ته ولګاو سوانه یا موضوعګانې هدف مو دا چې په یو دقیقه کې نو اوس موږ راځو بیرته دا غواړې وې ثبت کړو نو سب کومه نه نو زه راځم رن کې بیا لیکم نو انټر مو کړ په دې ځای کې دا ټمپلیټس دي ها تیار جوړ شوی څه شي دي نمونې دي بیا په غږیږو نورم او دا چې دي نو موږ چې همیشه ورډ پروګرام خلاصو موږ په څه باندې کلیک کوو په بلانک ډاکومنټ باندې تر څو خالي صفحه خلاصې موږ کوم غواړو له خپل نوې شی ځان ته څه وکړو جوړ کړو او بل موږ سره دلته چې څه اپشن وجود لري په ورډ پروګرام کې راځو دلته دې ته وایي ریسنټ لیست کې هغه فایلونه راځي چې اخیرا موږ ته څه کړي وي استفاده کړي وي اوس ګوره د دالو د قرض رضا بارکزی رضا د بل سیوم حسین خط خان سراب تقسیم او خط هغه فایلونه دي چې موږ ته څه کړي دي په دې هفته کې موږ خلاص کړي دي که غواړې خلاص کې بیرته هم نه دي خلاصېږي نو موږ دې سره هم که دې نه کوم یو دانه خلاصول غواړې هغه کلیک کړه او که دې نه خلاصول نه غواړې نو همیشه چې موږ تاسو راځو غواړو ورډ پروګرام خلاص کړو نو پرن کې ورډ لیکو د خلاصولو نه وروسته راځو دلته په څه باندې کلیک کوو بلانک ډاکومنټ باندې کلیک کوو که نه کله مو چې په بلانک ډاکومنټ باندې کلیک وکړم دا صفحه راځي موږ سره خلاص علیکم السلام اوس دا صفحه راغله په دې صفحه کې موږ تاسو څه کوو انوایرنمنت د ورډ پروګرام انوایرنمنت یا محیط ته راځو موږ تاسو ګورو څه شي انوایرنمنت یا محیط د ورډ پروګرام کې څه شي موجود دی فرست اول چې څه دلته ښکارېږي دې ته څه وایي دې خط ته دې ته چې وایي دې خط ته وایي ټایټل بار څه ورته وایي ټایټل بار ټایټل وایي عنوان ته ټایټل چې شي ته وایي عنوان ته بار چې شي ته وایي بار وایي میلې ته داسې اوږد شی چې پروت وي که نه یو سیخ غوندې میله ورته وایي تاسو څه ورته وایي داسې شي ته دې ته خو اوسپنه مستقیم یو اوسپنه او لکه هغه کټارې اوسپنه نه ده داسې دې ته یو بار وایي که نه انګلیش کې په پښتو کې به ورته څه وایي ټایټل بار وایي د ټایټل بار یا میله که نه اوس ټایټل بار ولې ورته وایي موږ ورته ټایټل وایي عنوان ته عنوان دلته موږ ته ښیي title bar it displays the file name followed by the program name دا موږ ته د فایل نوم راښیي او په تعقیب کې ورسره د پروګرام نوم راښیي ها title bar display the file name followed by the program name دا کوم فایل کې چې موږ کار کوو دا اوس د دې فایل نوم څه شی ده نه ورډ نه ده د فایل نوم څه شی ده ډاکومنټ یو ده دا فایل لا ثبت شوی نه ده کوم نوم نه لري نو ځکه ورډ خپل نوم ورته ورکړی ده ډاکومنټ 1 که زه دا ثبت کم دا فایل کنټرول اس دا فایل سیف کوم براوز کمپیوټر کې ډاکومنټ کې ثبت کوم او نوم ورکوم د انټروډکشن په نوم چې شي په نوم انټروډکشن او چې کله زه وګورم ماته وایي موږ په کوم فایل کې کار کوو انټروډکشن او په کوم پروګرام کې یو ورډ پروګرام کې نو ځکه دې ته ټایټل بار وایي ټایټل بار ډسپلیز د فایل نیم فالوډ بای د پروګرام نیم هر پروګرام کې ټایټل بار شتون لري ها ورډ پروګرام اساسا زده کې ایکسل کې مې هم دا ټایټل بار دی ته ټایټل بار وایي په هر پروګرام یا هر اپلیکیشن کې چې وي ټایټل بار وینو د کمپیوټر کې چې موږ کار کوو کمپیوټري اصطلاحاتو سره باید ځان بلد نو دې ته ویل کېږي ټایټل بار ورته وایي او بله څه قصه یي بل دې ځای کې چې کومې بټنې وجود لري دا دې ته چې وایي دې نه خبرې دا به یادوي ها دا هم په هر پروګرام کې دې عموما د ټولو بټنو ته یو ځای کنټرول باکس وایي څه ورته وایي کنټرول باکس یا زیاتره ځایونو کې دې ته کیپشن بټنز وایي څه شی کیپشن بټن یا کنټرول باکس نو په دې کې دې بټن باندې پیږي دا کلوز بټن ده چې پروګرام نه ایگزیټ کیږي او دا میکزیمایز بټن ده ریسټور کولای شو وړو کې او دا مینیمایز ده چې راځي ټاسک بار ته راوړي بیرته دې خلاصولی شو دې باندې به یوه دقیقه وروسته وغږېږو دا به د فعلا دپاره وي یو 2 منټه وروسته ښه دا بیا په دلیل به پیږي نو دې ته وایي کنټرول باکس څه ورته وایي کنټرول باکس یا کیپشن بټنز دې ته ویل کېږي او بل چې راځو دې ځای کې چې کوم دي دې ته څه وایي دې بټنو ته وایي کویک ایکسس ټول بار کویک ایکسس toolbar quick access toolbar quick access toolbar quick څه معنا سریع یا تیز access لاسرسی آفرین toolbar دلته هغه شیان چې موږ غواړو زر ورته لاسرسی ولرو زه غواړم دا فایل ثبت کړم نو باید یو ځل فایل ته راشم بیا دلته په سیف کلیک وکړم دا ثبتېږي خو نه اسانه دلته ګوره سیف بټن وهم سیف کېږي زه غواړم فایل نوی فایل راوړم نو فایل ته راځم دلته په څه باندې کلیک کوم
په نیو باندې بیا په نیو کې دلته بلانک بیا نوی فایل راځي خو که زه غواړم دلته ټول بار نوی شی اضافه کړم ګوره نیو دلته مې نیو څه وکړه نو دې ته نظر په غواړم فایل نوی کړم ضرور نه ده فایل ته ځم نیو دلته نو په کویک اکسس ټول بار کې موږ تاسو کولی شو په اسانۍ سره او کمانډونو ته لاسرسی ولرو که خوښه یو څه اضافه کوئ اضافه کوی شي که دغه هر یو چې چک کې هلته راځي پکې او که انچک کې ناراضي لري کېږي با ډیفالټ دا وي دا انډو ریډي خو پوهېږې که نه دا خو مې ځکه درته هم نه ویلې شارټکټ باندې هم پوهېږې چې کنټرول زیډ او کنټرول واي که نه پوهېږې پوهېږې که نه نو دې ته ویل کېږي کویک اکسس ټول بار کویک اکسس ټول بار ټایټل بار او کیپشن بټنز یا کنټرول بټن کنټرول باکس دلته د دې نه لاندې چې څه وجود لري دا فایل هوم انسرټ ډیزاین لی آوټ ریفرنس سپیلنګ دې ته چې وایي دې ته وایي ټابس څه شی ټاب وایي بخش ټاب څه شي ته وایي کله چې موږ لا تر اوسه کومې ادارې ته خو ننوتی دولتي ادارې یا بانک ته لاړې صحیح شو بانک کې کوم بخښونه دي د پیسې ورکولو د بل بار یا صحیح اوس صحیح شو آفرین بخښونه وجود لري خو نه که موږ تاسو یو مرکزي بانک ته ورشو مثلا مرکزي برانچ ته برانچ ته نه نمایندګي ته مین افیس ته یو ځای ته ننوځو هلته وګورئ یو ډپارټمنټ د منابع بشري پیلي کړي چې دا د منابع بشري بخش ده یعنې چې څوک استغواړي وظیفه واخلي بانک کې کار وکړي لرې شي د هغه هلته منابع کې سر وکاري بل د معاشاتو مثلا بخش پکې بل پکې د مصارف مثلا د مالی ډپارټمنټ وي د آی ټي د تخنیکي کسانو ډپارټمنټ جدا وي د هر چا چې هر سړی پېږي د خپل مربوطه ځای ته ورشي په بخښونو یې ویشلی ولې چې کار اسانه سي اوس دلته ورډ پروګرام هم ډېر کارونه په ورډ کې کېږي که نه خو دا یې څه کړي دي په بخښونو یې ویشلي دي چې هر بخش ته ټب وایي هر بخش ته څه وایي دا فایل ټب ده کوم ټب ده دا کوم ټب ده دا کوم ټب شو انسرټ نو په هر بخش کې خپل مختلف کنټنټ یا محتویات وجود لري نو دې ته وایي څه شی ټابز ورته وایي ها نو ورډ پروګرام یا هر پروګرام د مایکروسافټ چې ده هغوی څه کړی ده په ټابز یا په بخشونو باندې ویشلی ده د دې په خاطر چې خلک پکې څه وکولی شي په اسانۍ خپل یو شی چې ضرورت پیدا شي چې فلانی کمنډ به په کم بخش کې کم ټاب کې وي ښه نو دې ته څه ویل کېږي ټابز ورته ویل کېږي اوس دا خو ټاب شو دا لاندې دې ته چې وایي دا هم ټاب ده که نه دا خو هم ټاب شو دا یې چې شی دی دا یې ریبن ده دې ته چې وایي ریبن څه ورته وایي ریبن دا هم ټاب ده او دا یې ریبن ده دا انزر ټاب ده دا یې ریبن ده دا خپله انزر ټاب شو دا یې ریبن شو دا ټاب دا ریبن پوه شو نو دې ته دا شی دې ته ریبنس وایي اوس دغه یو اپشن ما تا ته مخکې پرېښوده زیات چې دا بیا وروسته وایو که نه څه کوو ډېر وخت کې د کمپیوټر استادان څه کوي شاګردان غولوي وایي دا وروسته وایي زه بیا وروسته چا له یاده وتلی که په یاد یې وکړه نو خو بس اوس یې وپلوه که نه اوس خو نه داسې نه کوو که نه څه چې مو ویلې په هغه باید خبره باید وګورو دا هم نه تللی 2 منټه وروسته اوس راځو دې اپشن ته دا مې مخکې ځکه تا ته ونه ویلې چې تا ټاب او ریبن نه پېژندلي اوس راځو دلته ګوره چې وایي ریبن ډسپلی اپشن نو اوس پوه شو چې ریبن دې ساحې ته وایي دلته چې کله موږ کلیک کوو آټو هایډ ریبن چې دا کلیک هم ریبن هایډ کړي ریبن نور شتون وجود نه لري اوس څه کوو د سم نه ده چې بیخي ورک شول اوس دلته راسه چې دلته پوینټر راوړې کلیک وکړه خپله څه کېږي خو چې بیا دې په صفحه کې کلیک وکړه بیا ورکېږي بیا هلته کلیک وکړه بیا راځي نو دا که چیرې موږ تاسې دلته آټو هایډ ریبن کلیک کوو څه شی کلیک کوو ریبن کلیک کوو نو ریبن نو ټب هر شی څه وشول هایډ شول که چیرې دا کلیک هم شو یعنې ټب به وي خو ریبن به نه وي اوس ګوره ټاب شته ده داسې دې حالت ته راغی هوم انسرټ ګوره چې کلیک کوې بیا راځي خو چې کلیک دې لرې که بېرته څه کېږي ورکېږي او که چیرې راځو دلته کلیک وکړو شو ټبز اینډ کمانډز نو بیا به دواړه بیا همیشه دپاره پاتې وي دا زیاتر وخت کله کله بس موږ ته زیاتر وخت شاګردان میسیج کوي وایي استاد داسې مشکل راغلی کمپیوټر کې مې افس کې و ټبونه ورک شوي نو نه یې ورته معلوم ځکه ویل شوي نو دلته دا قصه دا ده چې درته معلوم وي چې دې ځای نه یا په کیبورډ کې د دې شارټکټ د کنټرول F1 کنټرول چې د F1 سره ونیسو ټب هایډ کېږي چې بیرته یې ونیسو کولی شي کیبورډ نه مو کوي کولی شي دې ځای نه هم دا کار اجرا کوي نو په دې قصه خو د سر د خیره خلاص شو تر دې ځای په دې محیط کې پوه شو چې ورډ کې دا شی دی دې ځای نه مو راکېږي ښه بیرته صحیح شو اوس دې نه را لاندې چې دغه چې وجود لري دې ته چې وایي
رولر ده کنه بوینه ده صحیح شو کنه ایگزیکٹ رولر ده خو دوه رولر دي دې ته وایي هوريزونټل رولر هوريزونټل معنی افقي کنه او افقي او دې ته وایي ورټیکل رولر عمودي دوه رولر دي هوريزونټل رولر اند ورټیکل رولر نو دا رولر ډیر مهم شی دی په ورډ کې رولر په ورډ کې ډیر مهم دي ولې مهم دي کله چې کوم جدول شی جوړوي یا په اندازه فکس اندازې باندې کټ شي لیکو دقیقاً خو راځو اوس په تر ډیر وکړو که زیاتره وخت تاسو ورډ خلاصوي رولر پکې نه وي بیا به څنګه کوي ویو ته بځئ په ویو کې دلته یو آپشن وجود لري رولر په نوم که دا انچیک وي نو بیا رولر په ورډ کې کوشش وکړئ چې همیشه رولر درته ښکاره شي نو که نه وم تاسې په خپله لاړ شئ ویو ته په ویو کې رولر آپشن چې دا ټیک مارک کړئ تر څو پورې رولر راشي دلته ښکاره شي رولر ښکاره شو راغی اوس دې رولر سره موږ زیات کارونه کولی شو څه کولی شو ډېر کارونه کولی شو لومړی کار به زه درته دا وکړم کنټرول ان څه کوي نوی فایل خلاصوي نوی فایل مې هغه مې هملته پرېښود داسې نه ده چې هغه زه دلته لیکل کوم څه کوم څه مې ولیکل دا داستان مې ولیکل څه مې ولیکل داستان شو دا بیا ووایه د دې کې څه لیکلي اوس دا مو ولیکل دا چې کله زه چاپ کوم ګوره دومره ځای په دې صفحې کې دومره دلته پاتې دومره دا زه وایم چې نه لږ کم دا خالي کړه نو زه د رولر په واسطه دا تنظیم دلته کلیک کوم رولر ښه داسې کولی شو فاصلې موږ ترتیبولی شو د رولر په ذریعې سره له دې سره صحیح ده که نه دې خوا ته کولی شم زیات هم کم کولی شم کامل دا به څه رقم ته کوئ او ګوره دا زه دغه ځای کش کوم ښه دا پوینټر دې ته چې وایي دا ګرځي چې دا ګرځي چې داسې ماوس خو دغه ده دا دې ته چې وایي دا ځای ماوس ده که نه هلته هغه چې ګرځي هغه څه شی ده هغې ته پوینټر وایي چې ورته وایي پوینټر ښه د کمپیوټر نومونه او اصطلاحاتو سره به ځان بلد یې دې ته وایي پوینټر نو دا چې ګرځېږي دا پوینټر ده اوس موږ چې کله دا راځو دلته دا پوینټر باید دغه حالت ته وړي ښه داسې شکل وینې پوینټر چې داسې شکل سو کلیک پریس ونیسه بس دا داسې راوړه دا هم راوړه داسې خالیګاه او فاصلې موږ څه وکړلې ګوره نه اوس صحیح شو ښه ډېرې مو کړې دې څه نه پورته فاصله کمه کوو زیاته که نو دې سره موږ تاسې رولر سره حاشیې فاصلې هر څه کولی شو ترتیب کړو دلته راځو ښه چې کوم ځای نه لیکل وشي له کوم ځای پورې شروع شي نو بېرته دا راپورته نه راښکته کوم لاندې که نه دومره اندازه کې د خالیګاه ویشتون ولري کولی شي فاصله د نوشتې تعیین کوي یو او که چیرې موږ دغه کلیک کړو ګوره دا هغسې نه شو داسې ښه که داسې کوو خو ټوله نوشته ده دخوا او دخوا کوي او که چیرې ما په دې اول پاراګراف کې کلیک کړی زه دا کلیک کوم نو دا به دا یوازینی همدا یو پاراګراف چې کوم پاراګراف کې دې کلیک کړی که چیرې زه په دې پاراګراف کې کلیک وکړم اوس ګوره چې راوړم او که چیرې زه غواړم درې څلور پاراګراف یو ځای دې خوا ویسم ګوره دا لږ را دې خوا ګوره بیا سلیکټ یې صحیح شو خو اول خطونه پاتې او که چیرې موږ دا وړو دا به یوازې اول خط د پاراګراف اوس ګوره دا ټول مې سلیکټ کړ که نه کنټرول ا سلیکټ آل اوس ګوره دا چې راوړم یوازې اول خط خو سلیکټ کړي مې وي او که چیرې هر یو سلیکټ نو دا موږ تاسې دې رولر سره فاصلې جوړولی شو بل تا ته اندازه لګېږي له دې ځای نه تر دې ځای 1 انچ 2 انچه که نه رسامي کوي ډراپینګ کوي نور هر څه نو رولر به درته لګېږي دې ته څه وایي رولر نو کنټرول ډبلیو یو فایل څه کوي بندوي یې ښه کنټرول ډبلیو دا بیرته بندوم وایي غواړې دا ثبت کړي ورته وایم چې بیرته خپل دې فایل ته راغلم په دې فایل کې موږ تاسې دلته لیکل وکړل په تر دې ځایه محیط دې زده کړه که نه چې ورډ پروګرام کې څه خبره ده دا رولر بل موږ سره ده لاندې چې څه وجود لري دا شی دې ته به چې وایي دا ډېر خطرناک دې ته څه وایي دې ته وایي سټیټس بار څه شی سټیټس بار سټیټس معنا حالت سټیټس بار موږ ته د فایل د حالت په باره کې څه کوي معلومات راکوي سټیټس بار لیدلې به دي که نه میریټل سټیټس څه معنا میریټل سټیټس
مدني حالت کنه چې ځینو ځایونو کې فورمې ډکې لیکلي میریټل سټیټس میریډ اور سنگل کنه سو هغه راځي سټیټس هدف مو دا ده چې سټیټس لغوي معنی حالت ته وایي ښه سټیټس بار د فایل د حالت په اړه کې موږ ته معلومات راکړي هغه بل فایل مې نه بند کړ خو زه خیر بل به جوړ کړم کنټرول ان صفحه مې څه وکړه نوې صفحه مې خلاصه کړه مساوي RAND قوس خلاص 909 نوي مې ولیکل قوس بل دا بیا درته تشریح کوم چې څه قصه که په پیږې پیږې ښه دا مې ولیکل موږ څو صفحې لیکل کړی 11 ګوره موږ ته د صفحې حالت دلته راغی دلته پیج 1 of 17 نه مطلب څه شی ده وایي موږ 11 صفحې په مجموعه کې لیکل لرو 11 صفحې لیکل لرو که نه لرو لروي او موږ پر څومره صفحه کې فعلا کار اوله صفحه کې ښه 1 of 17 means that څو صفحې لیکل لرو اتمه صفحه کې فعلا کار کوو نو دا ګوره حالت د فایل باره کې موږ ته معلومات یو دا شو بل څو لغته موږ لیکلي دي شپېته لغته مو لیکلي دي څومره دا چې ده دا کتاب دا راته وایي زه ګټه کړی دا نو اوس لیکلم شوي دي نور غرض نه وهلی کېږي نه تقریبا ښه خبره ده ورنږدې خو صحیح نه ده یعنې زمونږ په لیکلو کې اشتباه یا غلطي نشته دلته ګوره چلیپا راغلی نه ده ښه ټکمان که چیرې زه یو څه غلطي وکړم څه وکړم غلطي وکړم هلته وګوره یعنې مونږ څه مشکل لرو په دې ځای کې ښه دا مو کلیک چې دا کلیک کړم ډایرکټ غلطي راته ښیي وایي دغه شی ده غلط کړی ده سلیکټ یې که نه یې که وایي دیټ کوډ بي بټنز بټنز شته ده بیټونز شته ده خو دغه شی چې تا لیکلی وی داسې کوم شی تی په کوم یې وبدلی په دې یې بدلی که دې که غواړې چې تلفظ یې کړې دا کلیک که بټنز ورته یم صحیح ده چینج بدل یې که سپیلنګ اینډ ګرامر تکنیک صحیح شو اوس زه بیرته راځم دا بل فایل ته څنګه به ځو لاندې به دلته راشي چې څومره فایلونه دې په وړ کې یو وخت خلاص کړي دي یو نه بل ته تلای شي یا په کیبورډ کې آلټ ټاب کوم یو فایل ته ځې دې ته نه دې ته راځم دې فایل ته راغلو که نه اوس آلټ ونیسم داسې پریس ښه ټاب وهاله یو ځای نه بل ځای ته تلای شو او که یو بل کار درته وکړم بله داسې ده وینډوز لوګو کی دې ته چې وایي وینډوز لوګو کی اور وین کی پلس ټب وین کی له ټب سره ونیسه بیا هم کولی شئ دې ته راځې صحیح شو که نه بیا دې ته ځې دې ته ځې صحیح شو که نه دلته کولی شئ وین کی سره تللی شي بیرته راغلی دلته صحیح ده داسې هم کولی شئ ودرېده دې صفحې ته ځه نو دا خیر بیا قصې نورې دي خو موږ راځو بیرته دې فایل ته راغلو دې فایل ته چې راغلو موږ د خپل فایل په باره کې معلومات ګورو څو صفحې لیکل دي دا ګوره په څومه صفحه کې کار کوو څو لغته مو لیکلي غلطي لرو دا ولې ښه اوس راځو دلته لیکو کابل څو لغته لرو اوس شپاړس که نه غلطي نه لرو که چیرې زه غلطي وکړم غلطي لیکمه چې ولیکم افغانستان که نه همداسې لیکل کېږي موږ چې ولیکلو که اوس ګوره وایي غلط صحیح شو خو دا غلطي په کومه ژبه کې دی پیږي چې څه غلطي وکړي انګلیش فرانسوي هسپانوي ژبه ښه که په پښتو په هغه کې غلطه املا ولیکي ورډ تاسو سره په لیکلي کې ډېر کومک کوي په انګلیش لیکلو کې ښه غلطۍ ته مو نه پرېږدي چې غلطي وکړئ درته وایي چې غلطي دی شته ده پکې خو که په پښتو کې د املا غلطه لیکلي بیا نه درته وایي ښه ځکه دی په پښتو نه پوهېږي وایي مونږ افغانستان دلته لیکلی غلط ده ښایي زه ورته یم تی ما ته صحیح راوښیه فایل کې دلته چې لیپاره راکړې وایي افغانستان د غلط لیکلی افغانستان څه رقم ته لیکل کېږي دقسې لیکل کېږي او تلفظ یې څه رقم کېږي افغانستان داسې چینج ورته یم بدلی اوس تکمیل شو نه چې کوم ځای کې غلطي ونه لري بس ورته صحیح ده اوس ستا نوم چې ده څه رقم ته لیکل کېږي وایست HAFEZ حفیظ غلطي لرو که نه لرو مونږ په فایل کې هلته ول چې لیپا راغلی دا د دې اول بار وي چې پراپر ناول
اوس ګورو کنه کچېرې موږ تاسې ډیورنګ د رایټینګ د لیکلو په وخت کې د نوشتې نه لاندې سور خط راغی دا څه معنا ورکوي دا معنا ورکوي چې د دې سپل غلط ده او که ترې نه لاندې شین خط راغی بیا څه معنا ورکوي چې د دې ګرامر غلطي ده ګرامرټیکل غلطي ده ښه دواړه رقم ته اصطلاحات ته نیسي اوس ګوره زه لیکم زه وبې لیکم حفیظ is a good boy صحیح شو کنه دا مو ولیکم مونږ سره سور خط وجود لري دا جی بی ډي څه معنی جی بی ډي خو نشته ګاډ وایي لیکل شته ده دا شته ده کنه دا رقم ته کوم شی وجود نه لري ګوډ ولیکم داسې اوسې شو کنه حفیظ ولې غلط ده څه رقم لیکل کېږي صحیح همداسې ده رایټ کلیک داسې لیکل کېږي ها که داسې لیکل داسې ده ډېر خلک د دویم رقم لیکي خو داسې نه ده ښه خو زه خیر دا به همداسې کومه یعنې حفیظ is a good boy اوس موږ تاسې راځو ګوره زه لیکم احمد صحیح ده که غلط صحیح کابل صحیح ده که غلط صحیح مزار صحیح ده که غلط صحیح غلط به ته د کوم ځای کوم ولایت خوست سره رقم لیکل کېږي KH OST خوست صحیح ده دا ولې وایي چې غلط د دې خپله په سیستم کې به دا لغتونه نه وي نو کابل څنګه هرات که نه ډېر استفاده شوی و هرات لیکه څه وایي وایي غلط صحیح ده کومه ده غلط او دا وایي صحیح نو دا مزار څه رقم لیکل کېږي رایټ کلیک یا دا خوست زه رایټ کلیک وکړم خوست وګورم وایي داسې لیکل کېږي نه داسې خو نه ده دونه خو موږ هم پوهېږو چې دا شی نه ده نو اوس قصه څه ده خوست مزار دا انګلیش لغتونه نه دي بغیر د انګلیش لغتونو نه نور څه دی نه پېژني ښه خو خبره اوس دلته راغله چې دا کابل او احمد و هرات څنګه وپېژندل هر مملکت د مشهورو ښارونو سره پېژني ښه هر مملکت نوم پایتخت او مشهور ښارونه چې دي هغه پېژني هرات یو له مشهورو ښارونو څخه اوس زه راځم دلته لیکم که نه لیکم پاکستان ګوره وایي چې شی ده صحیح ده لیکم اسلام آباد وای لیکم کراچي وای صحیح ده مشهور ځای ده داسې یو ځای پاکستان کې وښیه چې مشهور نه وي نه لرې ښه اوس موږ د پاکستان یو مشهور ځای چې نه یې لیکو مثلا لیکو چې شی وای یو شی وای آسف الځانه یو ځای به ولیکو نوم یې مثلا افغانستان وي مثلا قلاچه صحیح شو که نه وای دا څه ده غلط ده نه پېژني مشهور ځای نه پېژني اوس زه راځم دلته لیکل کوم عبدالله که نه خپل نوم یې ولیکم وای دا صحیح ده که نه لیکم احمد وای خو زه لیکم حفیظ دا وایي چې دا غلط ده دا ولې چې دا ډېر هغه نوم ده چې ډېر زیات نه استعمالیږي په دې دنیا کې ښه یو څو مشهور نومونه لکه عبدالله احمد دا نومونه څه شی دي مشهور دي دا شته خو زه لیکم حفیظ دی دا نوم نه پېژني زه لیکم حفیظ is a good boy دا مو لیکم اوس زه هم دا سور خط ته مې زړه پتنګ ده زه هم دا سور خط یې څه وکړم ورک شي زما خپله دې سره نه لګېږي چې په فایل کې مونږ سره لاندې کوم خط وي نو زه څه وکړم رایټ کلیک وایي دا داسې کړه زه هم داسې نه همغسې ده ورته یم اګنور د دې نه صرف نظر نو صرف نظر یې وکړه نور چې زه په دې فایل کې څومره لیکم حفیظ هغه به نه وایي چې دا اګنور کوي یې وایي صحیح ده ورته لیکم ګوره لاندې لیکم حفیظ is from Khost province صحیح ده که نه and حفیظ به اچ په غټ لیکو که نه پراپر ناون ده and حفیظ
leaves and Kabul. صحیح شو کنه؟ دا مو ولیکه. اوس ګوره حفیظ چې موږ سونه لیکو نور هغه لاندې خط نه راځي. نو خوست هم کولی شم راټیپ وکړم ورته وایم چې اګنور دې نه هم څه وکړه صرف نظر. دا فایل ما بند کړ. څه مو وکړه؟ بند. وایي غواړې ثبت یې کړې؟ زه ورته وایم چې نه یې ثبت. خو چې که دا فایل مې بندوم غواړې ثبت یې کړې؟ نه یې بندوم. زه راځم د سره نه بل فایل خلاص. څه خلاص؟ بل فایل مو خلاص کړم. blank document. دلته زه بیا د حفیظ په باره کې یو جمله لیکم. وایي د حفیظ په باره کې څه جمله ولیکو؟ وایي یو جمله وایي د ځان باره کې. حفیظ working hard. حفیظ is hard working hard که نه؟ حفیظ works hard. ښه داسې ونه لیکئ چې حفیظ is working hard. حفیظ works hard ځکه ته دا اوس خو کار نه کوې که نه؟ حفیظ works hard. حفیظ hard دا مو ولیکه. بیا وایي چې غلط ده. دا ولې؟ اګنور آل د یو ځل لپاره په هغه فایل کې صرف نظر کوي. خو زه روزانه د حفیظ په باره کې جملې لیکم. هر ځل یې به دا زه اګنور کوم. سخته ده په هر فایل کې. نو زه ورته یم اډو ډکشنري. اډو ډکشنري مو چې که حفیظ لغت د کمپیوټر ډکشنرۍ ته ورولوېده. نور چې څه دا په دې کمپیوټر کې ښه داسې نه چې په نورو کمپیوټرونو کې په دې کمپیوټر کې که ګولې کړم که چالان یې کړم که فایل بند خلاص کړم نو د حفیظ په باره کې ماته څه نه وایي چې دا غلط ده. پوه شوې؟ دا زه لیکم چې حفیظ وایه بل څه ولیکم؟ صحیح شو که نه؟ ورک سمارټ. صحیح ده که نه؟ هارډ ورکینګ ښه وي که سمارټ ورکینګ؟ سمارټ صحیح ده که نه؟ هارډ ورک هم کوئ خو سمارټ ورک په دې معنی دونه چست په یعنی هارډ ورکینګ والا صحیح ده هغه ښه کار کوي خو ځان په تکلیفوي. خو سمارټ ورکینګ والا هغه ښه کار کوي خو ځان هم نه تکلیفوي. په اسانه سره یو کار کوي. نو سمارټ ورکینګ ښه خبره ده. اوس راځو دلته په دې قصه مو سره خلاص شو چې لغت څنګه ډکشنري ته اړول کېږي او دا سور و شین خط پرې راځي کله په ورډ کې دا په څه معنا ده ځان به ښه پوره باندې پوه کړي. په دې قصه د سر خلاص شو. د خیره مشکل خو به نه وي. دې ځای کې دلته چې کومې بټنې او څه شیان وجود لري دې ته بیا څه ویل کېږي خبرې؟ دا ولې؟ خو په دې ځان پوهوه که نه. راځه دا د صفحې شکل تغییروي. د صفحې شکل تغییروي د ښکارېدلو. زه راځم لیکم مساوي RAND. په دې پوهېږې که نه؟ قوس خلاص 9 قوس بند. دا څه معنی؟ آفرین دغسې. او که 200 ولیکم صحیح شو. زه مقصد چې سر دی بیا خلاص وي. صحیح شو. دا لیکل مونږ وکړو. دا اوس صفحه چې مونږ ته ښکارېږي شکل ته څه شی وایي یا ظاهري بڼې ته لی آوټ. په انګلیش کې څه ورته وایي؟ لی آوټ. How's the layout of this room? سوال در راو. How is the layout of this room? اوس په سوال کې چار جواب سي جواب خو ته ووایه که نه how. It's classic room. It's a classic room. Okay, that's good. Its layout is classic. Its layout is classic. اوس زه راځم دلته. How's the layout of this page? This layout is print layout. This layout is print layout. Why? ځکه چې څنګه چې دا پرنټېږي په همغه شکل ته یې ماته ښیي. دې شکل ته څه شی وایي؟ پرنټ لیاوټ. ښه د پرنټ شکل. دا چې زه څنګه دلته وینم همدغسې به څه کېږي؟ پرنټېږي به. یعنې چې پرنټ کېږي دونه ځای به یې خالي وي دونه به داسې وي نوشته به دلته وي د ورقه کې دې ته وایي پرنټ لیاوټ. نو د پرنټینګ دپاره دا لیاوټ ده چې څنګه تا ته ښکارېږي. اوس که زه دا وایم مطالعه کوم یې نو که چېرې زه دا کلیک وکړم ریډینګ لیاوټ. دا کوم لیاوټ ده؟ ریډ لیاوټ. نو دا چې زه کلیک کړم پرنټ لیاوټ نه یې اړوي ما ته په کوم لیاوټ کې دا ښیي؟ ریډ کې. اوس ګوره دا سره کوم لیاوټ ده؟ دا ریډینګ لیاوټ ده. په دې حالت کې موږ مطالعه کوو خو چې پرنټوي بیا داسې نه راځي هغه بل رقم ته پرنټېږي. پوه شو که نه په قصه. نو دا ریډ موډ ده. دلته راسه دا ټول کتاب مطالعې لپاره کولی شي.
که غواړو دې نه وځو بېرته دلته راځو پرنټ لیاوټ باندې کلیک کوو. دا موږ ته پرنټ لیاوټ کې ښیي. که چیرې دا کلیک کوو بیا کم حالت کې ښیي ریډ موډ کې ښیي. پوه شوې که نه؟ نو دا د صفحې لیاوټ یا د ظاهري شکلونه چې دي هغه موږ ته په بل شکل سره اړوي. او بل څه ده دې ته چې وایي ویب لیاوټ. دا که چیرې زه کلیک کوم د ویب په شکل ښیي. ویب څه معنا؟ انټرنیټي صفحه. دا خو پرنټ لیاوټ پرنټینګ دا څو صفحو کې چاپېږي؟ 19 صفحو کې. او دا رقم دا حساب ده. انټرنیټي صفحه دې لیدلې که نه؟ زه لیکم ګوګل. په ګوګل کې د چا په باره کې معلومات غواړم واخلم؟ افغانستان په باره کې معلومات اخلم. دا راغلو. زه اوس د افغانستان په باره کې دا ګوره یو څو صفحې دي؟ ده یو صفحه ده. هلته څو صفحې دي موږ ورډ په ویب کې خو صفحې نه چې تقسیمي کېږي. څومره لاندې راکته کېږي ټوله یو صفحه یې. ګوره زه راځم دلته. زه به د ویکیپیډیا کې د افغانستان په باره کې مکمل ویکیپیډیا بهترین معلوماتي ویب سایټ ده که نه؟ دلته کلیک کوم. دا ګوره لاندې راځم وایې بس یو خو ټوله صفحه ډکه ده بل ټوله یوه ده که نه؟ مارجن یا حاشیې پکې نشته. هلته حاشیې ځکه ورکوي چې ورقه چاپ شي بیخي نښتي. هلته خو بیا نه کېږي چې سټیپلر ووایي دا وایي. دلته ګوره مارجن هم نشته خالي ځایونه. ګوره اسلامیک امارات اف افغانستان دا یې بیرغ و دا یې دا شی که نه؟ او دا یې موږ ملي سرود څه رقم ته د اوسنی دا دی اورېدلی؟ ته ولې؟ غږ مو بند کړی که څه مو کړي دي؟ دا واورو خو زه خیر ایستی که څه پې دا مو راوړ که نه؟ اوس ګوره دا معلومات دي. صفحه نشته. هدف زموږ د څه شي نه و؟ صفحې نه و. چې اوس څو صفحې دي؟ دا مو بېرته څه وکړه؟ اوس دا موږ ته ورته په ویب لیاوټ کې وښیه. که دا معلومات زه یو ویب سایټ کې واچوم هلته به نو دلته کلیک کوم ویب لیاوټ. په ویب کې به بیا دا رقم ته وي. څو صفحې ده؟ کمه ده. هېڅ نه ځکه هلته صفحه مطرح نه ده. صفحه مطرح نه ده په ویب کې که نه چې څونه شي. اوس ګوره مارجن یې کم شول خالیګاوې دي خو اوږده شول که نه؟ صفحه به په ویب کې به ټول سکرین ځان ته نیسي. او پرنټ لیاوټ نو موږ همیشه باید دلته څه کلیک کړی؟ پرنټ لیاوټ کلیک کړی چې صفحه منظمه موږ ته ښکاره شي. ځکه موږ عموما په ورډ د ویللو دپاره نه استعمالوو او د ویب دپاره هم نه. فقط د پرنټینګ او د ټایپینګ دپاره موږ تاسې د ورډ پروګرام استفاده کوو. نو په دې قصه موږ سر خلاص شو چې دا څه شی ده که نه؟ او بل دا چې شی ده زوم. زوم خو پېژنې څه معنا؟ زوم ان او زوم آوټ. یعنې لیکل څه کوي؟ غټوي او لیکل غټ کوي او وړوکي کوي. غټول او سترول دواړه یوه خبره ده. ستر او وړوکي کوي که نه؟ دا مو راوړ دلته. اوس ګوره څومره فیصد یې زوم کوي؟ غټ واړه کېږي که نه کېږي؟ نه کېږي. وایو دا غټ واړه نه کېږي. دا څه کېږي؟ رانږدې کېږي او لرې کېږي. غټ واړه نه کېږي. دې خبرې ته دې ګوره فکر وي. اوس مونږ د انګورو ګاډۍ ته ودرېږو که نه؟ زربیني عینکې په سترګو کې هندواڼو یې غوندې غټ غټ راته ښکاري. نو خو رښتیا غټ شوي نه وي خو مونږ یې غټ کړو که نه؟ نو دلته هم دا زوم ان او زوم آوټ دا اپشن موجود دی. نو د ورډ پروګرام په مکمل انوایرمنټ یا محیط کې موږ سره کم کم څیزونه وجود لري؟ دا شیان شتون لري. نو نن موږ تاسې د ورډ انوایرمنټ یا محیط وپېژنده چې د ورډ پروګرام په محیط کې کم څیزونه دي او څه رقم دي. سبا نه به بیا د خیره په څه کې کار کوو؟ بس عملاً به درس ته ځو پکې مخ ته که نه؟ چې څنګه ترې نه ګڼو. خو دا شیان مخکې دی چې ته عملي استفاده کې دا ټول دی باید زده وي پېژندلي دي وي. دا راخلو ورته وایي چې ډونټ سي. دا به پرېږدو او